فالوقت له قرنونو وطن افغانستان مو ډیر دلته دی مات کړي له کفر سره کرکه او له مسلمان سره اخوت او په سخت وخت کې نصرت ته وردانګل زموږ د ایمان برخه ده. موږ د ولا او برا په دې مسله کې پوره نظامونه قرباني کړي دي او په سخت ورځ کې مو د خپل مسلمان ورور د لاسنیوي ایثار ته تن ورکړی دی. له کفر سره د جهاد او د مسلمان ورور سره د مرستې کومه جذبه چې اوس هم په دې صف کې موجوده ده، د نړۍ استخباراتي شبکې له درک څخه عاجزې دي. تل د افغانانو دا د سینو تبجن او ژبغړان احساسات د هر مجاهد په سترګو کې ځلیږي. پام چې شیطانی تبلیغات او فتنې مو ذهنونه مغشوش نه کړي او په خپلو مسلمان ورونو بې باوره نه شي. هغه مسیر چې د ګونتنامو، باګرام او څرخي پله په پنجرو کې تغییر نشو، په ارک، درپان، سپین محمدي بیرغ، په چراغان ماحول کې بیخي نه تغییریږي، بلکې هر مجاهد د اسلامي نظام او د هیوادوالو د امن د ساتلو په موخه خپلې هڅې جاري ساتلې دي او په هر سخت وخت کې د هیوادوالو د ساتلو لپاره سینا د سپر په توګه ډالۍ کړي، تر څو په هیواد کې د امن دا غوړول شوی ټغر د دایم لپاره غوړول شوی وي. دی مات کړي مغرور دا جهان مو ډیر دلته دی مات کړي. امنیت چې یوه الهي ډالۍ ده د رب العالمین له لورې لورینه پر موږ او تاسو باندې شوې، چې نن ورځ د امن په یوه رنګینه او آرامه فضا کې د ژوند شپې او ورځې تیروو. نن هغه ورځ ده چې د امن په رنګین او خوښین ماحول کې د هیواد هر ګوټ ته په آرامه او سوکاله توګه سفر کوو. دا تصویر هغه څه بیانوي چې د موږ او تاسو په زړونو کې د مینې لوی منار جوړ کړی. دا د هیواد د رښتینو اتلانو د زحمتونو پایله او نتیجه ده چې نن د امن په آرامه او هوسا فضا کې ژوند کوو. په همدې تړاو موږ په دې راپور کې د کابل د امنیه قمندانۍ زحمتونه د تصویر په هنداره تر تاسو پورې در رسوو. امنیت مشسم وساتي شزل مولاس کی بار محکم وساتي شزل مولاس کی بار محکم وساتي دران هیواد. د کابل د امنیه قمندانۍ د دفتر لوی مدیر د خپلو 24 ساعته کړنو او همدارنګه د هیوادوالو د خدمت اړوند خپل بیان داسې کوي. د کابل امنیه قمندانۍ د کارونو پیل د رسمیت شروع چې د هغه د 8:30 بجو څخه کیږي تر 1 بجې پورې د ماپښین، د 1 بجې څخه بیا رخصتي لرو تر 2 بجو پورې، د 2 بجو څخه ما بعد بیا زموږ رسمیت شروع دی. الحمدلله د ولس په رابطه خو موږ ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د کوم هیوادوالو چې زموږ سره کارونه وي یا د دې کارونو ته موږ پورې تړلي او زموږ په مسؤلیت کې د هغو دپاره موږ ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. هغه هیوادوال که هر څوک هغه کولی شي چې په ډېر اسانتیا سره راسي زموږ سره وویني، زموږ سره ملاقات وکړي او خپل د عریضې مربوط خبر زموږ سره وکړي او په دې هکله باندې د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان هم صادر شوی دی چې د دروازې باید د هرې ادارې د هیوادوالو او د ولس پر مخ باندې خلاصي او الحمدلله د هغه فرمان په اساس باندې او خپله موږ د ولس لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي چې د هرې ادارې مربوط مشکل یې هغه مربوطه ارګان ته بیا امر ورکوو، پر هغه باندې حکم ورکوو، که زاره یي، که تاجک یي، که پښتون یي، که زموږ د وطن یي که نه یي، که د هغه خپل د ارګان د مسؤل د وطن یي که نه یي، که شناخته یي که نه یي، هر څوک په ډېره اساني سره کولی شي چې خپل مشکل تر موږ پورې راورسوي. موږ چې کله خپل د رسمیت څخه فارغه سو نو ټول مسؤلین چې دلته دی هغه که خپله قمندان صاحب محترم دی خپله ځي په ګزما کې چې خپل د کاره څخه دلته د دفتري کارو څخه فارغه سي، او که موږ یو چې د اداري کاره څخه فارغه سو خپل د دفتر د کاره څخه فارغه سو رسمیت مو ختم سي نو فورا ځو په ساحه کې ګرځو، پر مجاهدینو باندې د مجاهدینو سره لیده کوو، د دوی په چک پوینټو باندې ګرځو او موږ خپله ګزمې لرو، پیاده ګزمې لرو، خپله د قمندانۍ د کراګاه څخه هلته خپله په چک پوینټو باندې د ولس د خلکو څخه پوښتنې کوو د امنیت په رابطه باندې او خپله ورسره درېږو، د مجاهدینو سره څنګ په څنګ باندې هلته ګزمه او پیره ورسره کوو. هره شپه موږ د رسمیت بعد بس وځو په ساحه کې ګرځو. د کابل په ښار کې هغه نو چې څونه
زموږ وس و توانې یا مثلا د وخت څونه تقاضا یا د وخت مطابق موږ کوو په ټول کابل کې وګرځېږو او په هر ساحه کې چې زموږ مسؤلیت دی هغه د مسؤلیت په ساحو کې موږ ګرځو پیري او ګزمې د مجاهدینو سره کوو. د کابل د امنیه قومندانۍ مشرتابه د خپلو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د کابل ښار د ښه امنیت د نظارت په پار له بېلابېلو حوزو، امنیتي کمربندونو، امنیتي پوستو او چک پاینټونو څخه د لیدنې په پار حرکت کوي. شزل مولاس کی بارم محکم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی لزیبا کلی شار د تعلیم پرنا لزیبا کلی شار د تعلیم څنګه دي مجاهدین څنګه د شدي جوړ روزي نظام دي نظام دي لسه ډیر ښه خوشاله دي شکایتونه الحمدلله مشکل نه لري. دا څلور ساعته چک پوینټ دی دا څلور ساعته څو مجاهدین د پدریش په نوبت باندې په نوبت څو ساعته پیراو ګزمه مجاهدین څو مجاهدین بس 15 ساعته چک لري. شزل مولاس کی بارم محکم وساتی لرو. نوموړی کاري ټیم له امنیتي مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال امنیتي ځواکونو ته د تجهیز په برخه کې هر اړخیز ډاډ ورکړ او دا راز امنیتي ځواکونو ته د خلکو سره د ښه چلند، د امنیت لا ښه کېدو او لا ځیرکتیا سپارښتنې او لارښوونې وکړې. مشکلات خو نه وي مجاهدین یا انشاءالله هیڅ خبره نشته مشکلاتونه ټول مسله سره پاک خدمتونه قبول کړه. دغه څنګه دي د ولس خلک خوشحاله دي مجاهدین سره خوشحاله دي د دوی د ولس د خدمت لپاره ولاړ چې دغه ولس موږ ته خوشحاله شي. دوی خپل د مسؤلینو څخه خوشحاله یاست نه یاست د خوشحاله مسؤله سره دغه د ټولۍ د مسؤله سره خوشحاله احتمال مکیې رسیدګي درته کې مشکلات باندې کې دا غیر قانوني شي چا پورې کړي ده ته د سپینې کړي دي څوک چې اجازه لري هغه د خو بیا نه کوي بیا بس اجازه لري بس هغه قدرون کوي ځکه کو په ښه اخلاق کوي بس څه دغه باندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه څنګه یاست وروره؟ الحمد لله بس خلاص سپک ودې ستړي نه یاست؟ الحمد لله بس آرام یې ملګري مو څنګه دي؟ زاره مو څنګه ده؟ الحمد لله بس اکمالات مو څنګه دي؟ د خپلو مشرانو لخوا کېږي نه کېږي؟ الحمد لله هر څه رسېدل د شیانو رسیدګي پر وخت درته کېږي؟ هر شی چې له وخت رسېدل الله ښه دی الله پاک. امنیتي ځواکونو هم خپل مشرتابه ته د امنیتي وضعیت د راپور ورکولو ترڅنګ هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې 24 ساعته د خپلو هیوادوالو د امنیت په ټینګښت کې به لا مرسته کوي. موشسم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی. د دې امنیتي کمربند له لیدنې وروسته نوموړی کاري ټیم د کابل امنیه قومندانۍ له 4م ښاري زون څخه د لیدنې په موخه حرکت کوي. کوي خیال د کونډو او بورو خورکایو کوي د دوی زړونه مدام له درد غم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ. د 4م زون مرستیال د کابل ښار د امنیت په تړاو خپل بیان داسې کوي. مشکلات کله ناکله وي نو د هغه د کنټرول په خاطر باندې چې موږ ټول ملګري دلته توظیف کړي دي لله الحمد تر پخوا ډېر امنیت تامین شوی دی او ټول ولس خوشحاله دی. ټولو فرمانو الحمدلله تطبیق شوی دی د مجاهدینو د خوا څخه خو بیا هم موږ ورته متوجه یو که خدای نکرده داسې یو څوک پاته وي چې هغه دغه نه وي عملي کړي نو بیا په هغه اصولي طریقه باندې ورسره عملي کوو. هر وخت موږ د دې ستونزې هم اورو او دوی څارو. دوی په خپل هم پر دې چک پوینټو باندې ګزمې کوي 24 ساعته داسې څه موږ نه لرو چې اوس یې درته پېښ کړو چې نه دي ورته خلاص. دا د ولس څخه تاسې پوښتنه وکړئ چې 24 ساعته په هر ارګان په هره شعبه کې یې کار وي د هرې حوزې مربوط یا خاص کر د زموږ د زون مربوط داسې راپور او شکایت ماته نه دی راغلی چې د ولس پر مخ باندې د دروازې تړل شوي وي یا د حوزې مسؤل خبر نه یې اورېدلي یا د معاون نه یې اورېدلي یا دغه نور ارګانونه دي چې هغوی خبر نه یې اورېدلي.
بیخي صحیح ده. اوس به انشاءالله العزیز حرکت وکړو، ساحې ته به ووځو، چیک پوینټونه به هم وګورو، د مجاهدین امنیت به هم وګورو، او د ولس څخه به هم تاسې د محترم ایوبي صاحب په شمول او تاسې ورسره ملپلاوئ، هغه به ټوله څارنه وکړي. د څلورم زون له لیدنې څخه وروسته نوموړی کاري ټیم د څلورمې حوزې د لیدنې په پار حرکت پیلوي. د څلورمې امنیتي حوزې امیر د امنیت په پار خپل بیان داسې کوي: زموږ په څلورم امنیتي حوزه کې امنیتي تدابیر بیخي سل په سله کې برابر دي. الحمدلله موږ چې څه نظامي تشکیل د حوزې چار په مربوطه ساحه کې لرو چې هغه درې سره ټولې دي او د جنایي ملګري دي، د کشف ملګري دي، د کنټرول ملګري دي. موږ په منظم ډول باندې خپل د حوزې ساحه تر کنټرول لاندې نیولې ده او امنیت مو سل په سله کې تامین کړی دی. ټول مجاهدین مو که شوارزه چک پوینټونه دي، که هغه سیار چک پوینټونه دي، مثال که ګزمې دي، که موټرداره ګزمې دي، که پیاده ګزمې دي، ټول نظم ترتیب باندې لله الحمد برابر دی. نن ورځ دا رښتیني اتلان په یو رښتیني صف کې د هیوادوالو د امن لپاره شپې په ویښه او ورځې په ستړیو تیروي. لا مسیر مچب هر قدم وساتي شزل مولاس کی بارم محکم وساتي لاس کی بارم محکم وساتي دران هیواد منظم په خیر را لاس حاجی صاحب، سفر مو په خیر دی. د کوم ځای سره لاس په خیر؟ موږ خو د کلای وزیر کوم ځای ته ځي په خیر؟ الله پاک مو په خیر ورسو. په لاره کې خو څه ستونزه مونځ نه وه. دغه زموږ چک پوینټونه چې مجاهدین پر موظف کړي دي، چک پوینټونه کوي، دا خو څه ستونزه او مشکل نه جوړوي. په پوښتنه کې چې تاسې ودرئ او بیا پوښتنه در څخه کوي د څه بد اخلاقي یا مشکل ستونزه خو د دې مجاهدینو نه ویني. یاره نو مولوي صاحب چې راځه کابل کې ګرځېدلی یم، نو هر ځای چې ولاړ شو ډېر ښه وضعیت کا او پوښتنه د سړي نه کا چې کومه ځای راغلی، چېرې شئ. کله چې سړی چې رواني نو ښه طریقه سړي ته وي د ځای الله پاک مرسته. خوشحاله یو ډېر، الان کامیاب لره، الان خوشحاله لره. له دې کمربند څخه وروسته یادکاري ټیم له 15مې امنیتي حوزې څخه د نظارت په پار حرکت کوي. د 15مې امنیتي حوزې امریت د هیوادوالو د هوسا ژوند او د مشکلاتو په موخه یادکاري ټیم ته اطمینان د خپلې ژبې په کلام داسې بیانوي: ایوبي صاحب محترمه، دې ځای کې داسې ترتیب ده چې ملګری ناست دي، نو روزانه چې خلک مراجعین راځي بیا دلته راجستر کېږي، ثبت کېږي، موبایلونه غټ ته اخیستل کېږي او په ضمن د دې کې بیا کارت ورکول کېږي. که چا حقوقو شعبې کې کار اوسېږي د حقوقو شعبې کارت ورکول کېږي، که د جنایي کې چا کار وي جنایي کارت ورکول کېږي په غاړه کې اچوي، که امریت د حوزې ته راځي نو د هغې کارت ورکول کېږي. نو دا بیا دا ګټه کوي چې هلته هر څوک چې ځي نو هلته هر څوک ورسره کومک کوي چې دغه چې کومې شعبې ته ځي دغې شعبې ته د کارت ور وښیي ما ځي، نو هغې شعبې ته نو هغه همکاري هم ورسره کوي، نو ښه په سهولت هم ځي. بل معلومېږي چې دا اوس مراجعین دي راغلي دي، کار یې د بندي نه ده، بل شی نه ده، د سهولت په کار کې راځي. دلته دا ترتیب کېږي. په هغه مخکې شعبه کې چې دا بیا ایوبي صاحب هغه مخکې به درته تشریح کړم، هلته داسې موضوع ده چې بیا مراجعین بیرته وځي، بیا هلته پوښتنه ترې کېږي چې تاسو دې ځای کې مشکل حل سو که حل نه سو، نو بیا هغه شعبې سره ورته رابطه کوو، نو هغه شعبه والا نه بیا پوښتنه کوو چې اوس دا کار ولې د مشکل حل سوی نه ده، نو هغه په دغې شعبې کې کېږي. دلته د مراجعین راتاو شي بیا د ځای کې دا موبایلونو شیان بیا بیرته هلته موبایلونو شیان خو هلته ورکوي. د ځای کې صرف د دغې خبرې پوښتنه ترې کېږي چې اوس که مشکل دې نه یې حل سوی یا څه کار دی هغه یې ولې چا حل نه کړ یا چا درته خو به بد اخلاقي در سره نه یې کړې، ښه وضعیت در سره اوس هو ښه خوشحاله صورتي بیا ګوتې ته اخلي بیا نسي بیرته واپس رخصت کوي. بغیر له دې نه چې اوس دا ځای کې دې شعبه کې پوښتنه کېږي، دا خو پوښتنه کېږي، بیا دغه شعبې والا ورته رهنمایي کوي. موږ 2 لاین صندوقونه لګولي د شکایاتو، بیا ورته که ته ماته د مشکل نه وایي، مطلب مشکل دې پټ وي یا شکایت موږ نه لري که نه، په هغه صندوقو کې هم کوی چې خپل شکایت وکړي. هغه صندوق یو هلته ده او یو هغه ځای کې کشف جنایي سره ایښی ده چې هغې کې داسې خلک چې هغه مخامخ نه شي، بیا هم هغه صندوق ورته جوړ کړه چې په صندوق کې محکم وساتي شزل مولاس کی بارم محکم
وساتئ لا نفاق بدبین د پرسونل تعقیبو نو په دې خاطر چې ولس آرام زندگی وکړي او آرام خوبونه وکړي نو موږ د دوی په خدمت کې شپه ورځ هم دوی چې لپاره موږ ازمې کوو او خپله وظیفه اجرا کوو. ګوته په ماشه په توره شپه کې تیار مجاهد د کابل ښار په یوه برخه کې د هیوادوالو د امن د ساتلو په موخه خپله دنده مخته وړي او هیوادوالو ته د ډاډ په موخه خپل پیغام داسې بیانوي. تقریبا موږ ګزمه شروع کیږي 8 ساعته د ورځې او د شپې فعالیت کوو موږ او دغه ساحه کې موږ ګرځو ګزمه 100% اطمینان تاسو ته موږ د شپې او د ورځې پر حال د دې موږ ګزمه چک پوینټونه الحمدلله نو په ساحه کې استو د ولس په خدمت کې استو او ډیر د خوشحالي او ډیر د خوښۍ احساس کوم. نه موږ ته هیڅ فرق نه کوي که باد وي که باران وي که ګرمي وي که هر رقم حالات وي نو الحمدلله موږ به د دې ولس خدمت کوو. دا په توره شپه کې تیار مجاهدین د خپلو مشرانو څخه په خوښۍ څرګندولو خپله سینه د هیوادوالو د امنیت لپاره سپر ګرځولې. تو دلمان جمع است مثل که روز در امن امان هستیم. مجاهدین که میبینم دلم جمع است دیگه امنیت است بهترین وقت است همیشه احساس آرامش میکنیم در خانه در خانه مردینه ندارم ولی دلم جمع است میرم هر وقت که رفت آمد که مجاهدین دیدم روش خوب کرده هیچ با کسی کار نداره اهمیت است ببندباری نیست اهمیت جان و مال زندگی است. امارات اسلامی آمده خوب به وجه اصلا اسلامیت فیشی لذت چه میبینی زنده باد امارات اسلامی. 11:30 بجې د شپې دي چې دلته راووتو مجاهدین واقعا ګزمه کوله موږ زه هم له بل ځینه راغلم میلمه وم یو چیرې هغه اوس فلحال دلته راغلم نو شکر الحمدلله د پوخانه رئیس نه اوس امنیت ډیر ښه ده یعنې واقعا موږ د مجاهدین نه راضي یو. دغه دوکانو د جمهوریت وخت کې به تقریبا 100 ځلې دا دوکان ووهل څه 100 ځلې بلکې دا یو دوکان نه چې هر ساحه د 15مې کې دوکان کور وهل کېده. اوس الحمدلله بس حاجت د ویلو ته هم نه ده تاسو دا د خپله ګورئ چې 11 بجې د شپې دي 11:30 بجې د شپې دي چې زه میلمه راغلم کور ته او بیخی بېخار هم داسې راغلی. نمیلاین پلخمری کابل کار میکنیم دیگه درها بسیار تمت امنیت بسیار درست بودک دیگه بسیار تشکری میکنیم از امارات اسلامی چک پنجاب بسیار از پیش ما بسیار روی خوب کرد. 5 سال میشه که تاکسیبانی میکنم در شهر کابل دیگه امنیت دیگه پا بسیار خوب شده دوزی کم شده سابق ما نمیتونستیم که سواری ها را در کوچه و پس کوچه ایجا ببریم فعلا میتونیم که سواری ها را در هر جایی که بخواهد و مسیرشان به مقصدشان برسانیم. تقریبا چندین بار ما سواری ها را که در کوچه ها میرساندیم گزمای پیاده گزمایی که چک پوینت ها بوده استاد کرده از ما فقط یک اسناد خواسته اسناد برشان نشان دادیم سر کسی که مثلا شک تردیدی گپا داشته و را تا کرده یک تلاشی کرده موتر تلاشی کرده اسناد ما را دیده بعد یک معذرت خواهی از ما کرده و دوباره به ما اجازه داده که به مسیر خود ادامه بدیم. چک پوینت کې تلاشی کړم مجاهدینو او ډیر ښه برخود را سره وکړه او زه ډیر خوشاله یم د مجاهدینو دا کړنې نه او خدای دې همیشه داسې کامیاب سرفراز لري تر څو د وطنوالو ته مصدر د خدمت وکړي. چیزی گپ نیست اینجا قراری تا چک پوینت نام خدا می تو بر حال کار میکنم اینجا زحمت بکشن شب و روز در خدمت مردم است. ما دریور هستم دریور شهر الحمدلله بسیار امنیت خوب امنیت آمده خداوند پاک مجاهدین آرام داشته باشد وطن ما شکر الحمدلله وقت از دیگر باد گشتن نمیتونستیم حال الحمدلله تا شب تا صبح میگردیم روز تا و بیگاه هیچ کس که ما کس کار نداره. د کارونو د ښه ترسره کېدو په موخه څارنه د هر مشر یوه ایماني او دیني وجیبه ده. په همدې پار د کابل ولایت امنیه قمندانۍ کاري ټیم د خپلو سرتیرو د لیدو او د هغوی د کارونو د څار په موخه د ښار له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه وکړه او د لا امن په موخه سرتیرو ته د قوت او ملتیا ډاډ ورکړ. خیال د کونډو او بو رخورکایو کوي خیال د کونډو دا زړور متدین په اسلام او وطن مین زلمی کټ مټ د قرآن کریم د احزاب سورې له 23 نمبر آیت سره صدق کوي ځکه دا د هغه ټولي څخه راپاته مجاهدین دي
کومو چې له الله تعالی سره د خپل سر بیعه کړې چې اسلام قایم او دایم کړي. له دوی څخه ځینې خپل هدف ته ورسېدل چې هغه د رب لقا وه او یو شمېر نور یې له رب سره د دې کړې سودا د سر ته رسولو لپاره منتظر دي. نو ځکه یې د هیوادوالو لپاره د هوسا ژوند د قیام په تکل شپې په ویښه او ورځې په ستړیو تېروي او سینه یې د ډال په څېر ورته ډالۍ کړې. زنده‌باد زنده‌باد ګران هیواد منظم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ لرو بر امنیت مو شسم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ شازل مو لاس کې بار محکم وساتئ. زیبا کلی شار د تعلیم پرنا